لاندې مثلثونه له دې مخې طبقه بندي کړئ چې آیا منفرجه زاویه مثلثونه دي او که نه. نو منفرجه زاویه کوم ته وایي چې له 90 درجو څخه یا د قایمې څخه زیاته وي. نو دلته راځو مونږه دا یو خو دې کې ګورو چې دا قایمه زاویه ده، دا راوړو مونږه دا غیر منفرجه زاویو سره اچو. دلته راځو دې کې مونږه ګورو چې دا یوه درې واړه زاویې داسې ښکاري چې درې واړه حاده دي، نو دا هم راخلو او په غیر منفرجه کې ورسره یو ځای کوو. دلته راځو دا یوه زاویه داسې ښکاري چې دا منفرجه ده، ځکه که چیرې دا قایمه یا 90 درجې وي دا خط به داسې سیده تللی، نو دا راخلو دا راوایي چې دا منفرجه زاویه مثلث دی. او دلته هم دا لاندینۍ زاویه دا یوه چې دا ښکاري چې دا منفرجه زاویه ده، دا هم راخلو دې کېږدو. نو دوه مثلثونه منفرجه زاویه دي، دوه غیر منفرجه زاویه. دلته وایي د الف بي جیم مثلث په اړه لاندې کومې ښکارونې سمې دي. دا موږ سره مثلث دی، دلته یې جملې د دې په اړه دي. ټول سم ځوابونه په نښه کړئ. اول دی الف بي جیم مثلث متساوي الاضلاع دی. متساوي الاضلاع هغه ته وایي چې درې واړه زولې سره مساوي وي، دې کې دوه زولې سره مساوي دي، دا سم نه دی. الف بي جیم مثلث دوه مساوي زاویې لري، دې کې دا زاویه څلوراوې ده، دا هم څلوراوې ده، معنا دا ځواب سم دی. الف بي جیم مثلث یوه منفرجه زاویه لري. منفرجه زاویه له قایمې نه زیاته وي، یعنې 90 نه زیاته وي، دې کې یوه هم له 90 نه زیاته نشته دی، نو دا هم سم نه دی. الف بي جیم مثلث درې حاده زاویې لري، 22 حاده ده، دا هم حاده ده، دا هم حاده ده، 90 نه درې واړه کمې دي، دا سم دی. الف بي جیم یوه قایمه زاویه لري، دوی کې یوه هم قایمه نشته، نو دا هم سم نه دی. وروستی مثال دی وایي لاندې مثلثونه له دې مخې طبقه بندي کړئ چې آیا متساوي الاضلاع مثلثونه دي او که نه دي. دلته دوه بکسونه لرو، یو متساوي الاضلاع لپاره، یو غیر متساوي الاضلاع لپاره. نو متساوي الاضلاع هغه دی چې درې واړه زولې سره مساوي وي. دلته موږ سره درې واړه زولې شپږ دي، مساوي دي، دا راخلو متساوي الاضلاع کې دلته یې ځای پر ځای کوو. دلته راځو دا درې واړه زولې د دې سره مساوي نه دي، درې واړه مختلفې دي، دا راخلو مونږه او غیر متساوي الاضلاع کې ځای پر ځای کوو. دلته راځو دې کې ګورو چې دوه زولې سره مساوي دي، نو دوه مساوي وي بیا هم متساوي الاضلاع نشي کېدی، دا متساوي الساقین دی، دا هم راخلو بیرته یې غیر متساوي الاضلاع کېږدو. او پای کې دا یوه ده، د دې هره زوله یوه ده، یعنې دا متساوي الاضلاع دی، دا راوړو دلته یې ږدو.